د پاور بی آی په نهم نمبر درس کې موږ نن کیف راز وایو. کله چې دلته راسئ کیف را باندې کلیک وکړئ زموږ سره لومړی چې دی کیف ټاپ راز، دا په دې معنا چې زه غواړم په دې ډیټا سیټ کې هغه لومړنی ټاپ راز ما چې پکار دی هغه ماته وښیي. زه ورته وایم چې زما ته لس ټاپ راز ماته وښیه. له اول نه تر نهم نمبره پورې هغه کوم ټاپ راګانې چې دي هغه یې تاسو دلته وښودلي. بیا په دوهم نمبر کې موږ ورته وایو کولی شئ چې تاسو دغه اکشن چې تاسو ترسره کړو دا کیف فرست راز، دا موږ په دې علامه چې کلیک وکړو بیرته ایسته کېږي. صحیح ده. بیرته کیف راز ته راځم، ورته وایم کیف باټم راز، معنا د لاندې په دې ډیټا سیټ کې د لاندې لخوا ماته 15 راګانې وښیه. د ډیټا سیټ کې په دې باندې کلیک د لاندې لخوا هغه 15 راګانې تا ته څنګه وکړي راوړي او نور ډیټا سیټ ټول درته یو طرف ته کو. دا په دې معنا چې تاسو کولی شئ په یو مشخصو راګانو کې کلینینګ وکړئ او هغه اصلاح کړئ. د دې کیف راز څخه موږ استفاده کوو. دا کیف لاست را بیرته موږ کلوز کوو. بیا راځو کیف راز ته. په دې کې بل اپشن چې دی کیف رینج اپ راز، په دې باندې کلیک کوو. دلته موږ یو خاص رینج ورته انتخابو. زه د مثال په ډول ورته وایم له 5 نمبر څخه تر 20 پورې، له 5 راز څخه تر 20 راز پورې ماته په دې منځ کې کوم رینج چې دی هغه راته انتخاب کړو. ګور دلته به یې موږ ته له 5 څخه تر 20 پورې کوم راګانې چې دي هغه یې انتخاب کړي. له اول، دویم، دریم، څلرم موږ ته نه رانیسي، له هغو نه وروسته موږ ته له 5 نه وروسته تر 20 پورې راګانې موږ ته انتخاب کړي. په دې کې کولی شئ چې تاسو خپل ډیټا کلینینګ وکړئ او هغه کوم ډیټا چې مس سوي وي، کوم فیلډونه چې غلط سوي وي، کوم ډیټا چې غلطه انټري سوي هغه پکې اصلاحات راولئ. نو زموږ نن ویډیو تر دې ځایه پورې وه. که چېرته تاسو کوم سوال، پوښتنه، نظر لرئ ماته په کمنټ برخه کې ولیکئ، انشاءالله جواب در کوم. که ویډیو مو خوښه سوې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي. ډېره مننه.